یو ځل بیا یو پیر یو ښځه د تعویض په بانه باندې دوکه کړې ده، هغې سره غلط او ناروا کارونه کړي دي. دغه ښځې خپله ویډیو شریکه کړې ده، خپل بیان یې ورکړی دی چې په کومه طریقه دغه ظالم پیر دغه ښځې سره غلط کار کړی دی. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو سره دغه ویډیو هم شریکه کړم او د دغه ښځې ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کړم. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې مولا لنډې او په پاکستان کې داسې ډیر مولیان چې هغوی د تعویض په نوم باندې ښځې دوکه کړي. اگر که اصلي مولیان یا چې کوم ښه عالمان وي هغوی هیڅکله هم داسې کار نه کوي، هغوی د الله پاک نه یریږي. خو داسې په نوم باندې چې مولیان وي نو هغوی هیڅکله هم په زړه کې د الله پاک نه یره نه ساتي، ګینې داسې کارونه به یې نه کول. ویل کېږي چې دغه ښځه چې بچي نه کېدل او د خپل جاهلیت په وجه باندې به دغه مولا ته ورتله، ورته به یې ویل چې ما ته تعویض وکړه چې زما بچي پیدا شي. دغه مولا چې ورته یو چا ورښودلی و، د ورته یو ځل تعویض وکړو. د تعویض نه پس چې هغه ښځه راغله، ورته یې ویل چې زما خو هېڅ فایده نه ده شوې. ویل کېږي چې د دغه ښځې ورته د دغه تعویض دپاره 10,000 روپۍ ورکړې وې. په درېیم ځل باندې چې ورته راغلله او ورته یې وویل چې دا به څه کېږي، ما ته په کور کې پیغورونه راکول کېږي چې ستا اولاد نه کېږي او د دې دپاره به ستا خاوند بله ښځه وکړي. خو دغه ښځې ویل چې زه ښه سمه دمه یم، اگر چې ما خپل علاج هم کړی دی، خو ویل یې چې ما ته زما په خاوند کې مسله ښکاري خو زما خاوند علاج نه کوي. چې بیا دغه حکیم، چې بیا دغه مولا، چې بیا دغه جعلي پیر پرې پوه شوی دی او ښځې ته یې ویلي دي چې د دې یو علاج دی چې ته دغسې غلط کار وکړي، ستا به بچي پیدا شي. ځکه چې د دې نه علاوه بله داسې هېڅ لاره چاره نشته دی، ځکه چې ستا د خاوند علامات خراب ښکاري او داسې لګي چې هغه د مردانګۍ قابل نه دی. نو درنو دوستانو، یقینا چې ډېر زیات غلط کار دغه پیر کړی دی او پیر بیا دغه ښځې سره ناروا کار وکړو. د هغې نه پس د دغه ښځې اولاد هم پیدا شوی و چې دغه ښځه به هر وخت ډېره زیاته مایوسه وه، ځکه چې هغې په خپل زړه کې ویل چې دا اولاد زما د خپل خاوند نه دی بلکې یو حرامي اولاد دی. الله تعالی دې داسې ښځې هم پوه کړي او داسې سړي دې هم پوه کړي چې ښځې د اولاد پیدا کېدو دپاره داسې غلط کارونه نه کوي او سړي په ځای د دې چې خپلې ښځې ورټي او پیغورونه ورکړي، په کار ده چې خپل علاج وکړي او خپله مسله حل راوباسي. او داسې پیران دې الله پاک غرق کړي چې د پردو تور سره غلط ناروا کارونه کوي. د خان کلیک چینل دا ویډیو در هم دې ځای واسه تاسو مننه کوم چې تر اخره را سره پاتې شوئ.